د جمهوریت چارواکو مشرانو او سیاستوالو ته د اسلامي امارت مهم پیغام. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت د سر وزیر سیاسي مرستیال په بامیانو کې یوې غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا افغانستان ته د افغان چارواکو پر ستنېدو ټینګار کړی. کبیر یا د غونډې ته په خبرو کې یادونه وکړه چې د دوی واکمني د ټولو وګړو ارزو وه او ټول افغانان یې د مالکیت حق لري. مولوي کبیر د درېنۍ یاسې شنبې پر ورځ په یوې غونډه کې چې د بامیانو په منځۍ کې جوړه شوې د دغه ولایت وګړي له دې امله وستایل چې د ده په وینا له اسلامي امارت سره همکاري لري او چاته د مخالف خوځښت اجازه نه ورکوي. سیاسي مرستیال د خپل مشر د ټولبښنې فرمان یاد کړ او وی ویل چې افغان چارواکي او مسؤلان کولی شي هیواد ته راستانه شي. د هغوی د راتګ پر وړاندې ستونزه نشته، خو دغه بلنه پر داسې مهال ده چې طالبانو سیاسي ګوندونه او خوځښتونه بند کړي او په افغانستان کې د میشتو افغان چارواکو او سیاسي مشرانو خوځښت د دوی تر ځاني ناستو ورټول شوی. کبیر ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې د دوی واکمني په سیاسي او اقتصادي ډګر کې ښې لاسته راوړنې لري او په افغانستان کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو استازولۍ کارنده دي. کبیر یادونه وکړه چې نړۍ په کلنۍ توګه رښتیا ته تسلیمه شوې ده، خو یوازې رسمي خبر پاتې او افغانستان له سیاسي پلوه مخ پر وړاندې روان دی. اسلامي امارت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په پرله پسې ډول دا ډله له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنوي. دغه طالب چارواکي دغه راز ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې د دوی واکمنۍ داسې پروژې پلې کړي چې په 20 کلونو کې نه وې پلې شوې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.